پاکستان ته د مولانا فضل الرحمن د راتګ نیټه اعلان شوه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستاني علماو یو پلاوی روانه اونۍ کابل ته سفر کوي. ټاکل شوي چې د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي. دا موضوع په کابل کې یوې سرچینې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته تایید کړې ده. سرچینې ویلي چې له پاکستاني پلاوي سره د بیلابیلو اړخونو لومړنۍ لیدنې وروسته شوي چې تمرکز د تحریک طالبان پاکستان ترمن موضوع ته رسیدګي او د کابل او اسلام آباد ترمن د ترنګلتیا حل کول دي. د ایکسپریس ټریبیون له راپور سره سم د دې ستراتیژۍ له مخې هڅه کیږي چې د مذهبي نفوذ له لارې د اسلام آباد غوښتنې پوره کړای شي. د دې رسنۍ په راپور کې راغلي چې اټکل کیږي پاکستاني علما به د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي له استازو سره هم په ځانګړي ډول وویني. د سرچینې زیاته کړې چې موخه دا ده چې د یو لړ پراخو مسایلو په تړاو د خبرو یو چوکاټ تیار شي او د بیلابیلو اړخونو نظریات راغونډ کړای شي. کله چې د کابل او اسلام آباد ترمن اړیکې د خیبر پښتونخوا په دره اسماعیل خان کې تر برید وروسته ترنګلي شوي، مولانا فضل الرحمن ته د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې طالبان غواړي د جمعیت علما پاکستان ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په وربللو سره د تبلیغاتو مخه ونیسي او د پاکستان له خلکو سره واقعیتونه شریک کړي. د طالبان د ویان په وینا مولانا فضل الرحمن کولی شي د پاکستان خلک خبر کړي ترڅو کیدونکي تبلیغات او پروپاګاندا د افغانستان د خلکو پر خلاف د هغه هیواد عامه اذهان خراب نه کړي. پاکستان وایي چې طالبانو په افغانستان کې پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې او دا ډله د افغانستان له خاورې خپل بریدونه پلانوي. د پاکستان دولت بیا ټینګار کړی د افغانستان طالبان باید د پاکستان طالبانو پر خلاف اقدام وکړي.